انجمن دکانداران هتیانو یو هنګامي اجلاس په هتیانو بازار کې د انجمن د صدر سردار بادر په صدارت کې وشو. اجلاس کې د انجمن د عہدهدارانو سره سماجی او سیاسي کارکنانو او پخوانی ناظمانو شرکت وکړ. اجلاس د انجمن صدر سردار بادر، زین الله، محمد علي، د انجمن جنرال سیکرټري علمگیر خان، د مسلم لیگ نون سلیم خان، جمعه اسلامی پخوانی نائب ناظم سجاد احمد، د جمعه اسلامی عظیم قریشی، د پیپلز پارټي عثمان شاه، د پیپلز پارټي پرمان غنی، امجد علي او عرب ناظم وینا وکړه. اجلاس په هتیانو کې د بجلی د لوډ شیډینګ خلاف د پرامن احتجاج په جرم کې په سیاسي سماجی کارکنانو او ناظمانو باندې د FIR درج کولو غندنه وکړه. اجلاس په هتیانو کې د سرکاري وړو د کوټې د زیاتولو مطالبه هم وکړه. اجلاس د سیاسي سماجی کارکنانو پخوانو ناظمانو د هتیانو د عوامو د بلاک خدمت ستاینه وکړه. اجلاس د وفاقي وزیر مملکت علي محمد خان نه مطالبه وکړه چې هغه د خپل ابایي کلي هتیانو په ترجیحي بنیادونو باندې خدمت وکړي، سړکونه دې جوړ کړي، ترقیاتي کارونه دې وکړي، نالۍ او کوڅې دې پخې کړي او د بجلۍ مسلې دې حل کړي. کتونکو تاسو به په پښتو فونټ باندې دا ریپورټ مخکې ما سره ګورئ. عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله مولانا العظيم. نننی میټینګ دی راز مقاصد 4 پوینټ ایجنډا ده. په هغې کې ایجنډې اولنۍ خبره زمونږ په هتیانو کې د وړو ایشو ده. په دې سلسله کې موږ ظاهر شاه صاحب له چیمبر ته تللو، د DFC صاحب ته ټلیفون وکړو، نو هغه ویلي چې موږ په دې باندې غور شروع کړی دی او که خیر وي ژر به دا مسله حل کړو. د هغې نه یو ورځ وروسته ما او زین الله خان ایزیس میډم له لرم مجبین ته او هغوی وویل چې ما DFC صاحب سره په خپله خبره کړې ده او د هتیانو د وړو د ایشو به که خیر زر کې دویم پوینټ به یا درته ورکړو یا به په دغه پوینټ باندې به دغه سیوا ننني میټینګ کې زموږ سره زموږ د کابینې د ملګرو نه علاوه د هتیانو ټول سوشل ورکرز او سابقه ناظمین ناست دي. د دې بازار دپاره چې کوم خدمات دي نو د هغې ته موږ خراجي تحسین پیش کوو. دویمه زموږ د میټینګ اهم چې کومه ایجنډا ده نو هغه په دوی باندې شوی په 25 تاریخ باندې FIR دی. موږ د هغې بل د کابینې د طرف نه او د دې ټول فورم د طرف نه د هغې به ټولو مذمت کوو. درېیمو زمونږ د میټینګ چې کوم اهم ایشو ده نو هغه د مخامخو روډو چې کوم هتیان جوړ بایپاس روډ دی د دې د مرمت موږ اسد خان ته ریکویسټ وکړو او موږ د هغه شکریه ادا کوو چې هغه په دې باندې تقریبا 9000 روپۍ د خپله جیبه ولګولې او په دې باندې دغه سره خاوره واچوله. د دې نه پس موږ ډېر زیات شکر ګزار یو زموږ د ملګري اکبر علي چې هغه په خپل جیب نه په دې باندې روډه اچوله. خو موږ ورته ریکویسټ وکړو که فرض کا د حکومتي سطح باندې تاسو کوشش وکړئ او په دې باندې پریمیکس یا کنکریټ وشي نو دا به ډېره زیاته ښه وي. خو د بس قسمتۍ نه ځینو
خلکو کو د هغې نه دومره غټه ایشو جوړه کړه چې بیا موږ مجبورنو په دې هغوی ته ریکویسټ وکړو چې خیر دی دغه روړه پې واچوئ چې دا مسله ختمه شي. دا زمونږ د میټینګو دغه ډېر اهم ایشوز او دې نه پس به مونږ خپلو ملګرو ته په نمبر باندې دعوت ورکړو چې په دې باندې سمې غواړي نو هغوی ته اجازت دی. موږ د دې وړو په ایشو باندې ملګري ډېر ناڅېڅه سره ډېر تفصیلي خبره وکړه. دا ډېر کم دي 25 بیک راځي او دا پلیاتیانو باندې ډېر زیات کم دي. نو موږ سره خو ایس صاحب میډم صاحب هم وعده کړې وه چې یاره کېدای شي دا زه زیات کړمه امید لره به کومه چې یاره هغوی زیات دي. خو بهرحال په لوړخوړ کې ټایم په ټایم باندې نوي نوي پوینټونه کولاویږي په شرګر کې کولاویږي. خو د اتیانو حکومت وخت کې څوک حکومت په کورسو باندې ناست هغوی ته موږ دا درخواست کوو په خیر د اتیانو د عوامو لپاره هم تاسو کوشش وکړئ چې د هغوی راپورټه زیاته شي. په یا زموږ په دې ملګرو شوی دوی ښه پوره باندې احتجاج کړی و، نه یې چاته کنځلې کړې وې، نه یې سلمین روډ بند کړی و، نه مریضانو ته تکلیف و. 6-7 घंटों ने बिजली बंद हुआ और 20 मिनट दफा احتجاج وکړو. په دې کې 4 FIR په دې باندې وشو. هغې موږ په مذمت کوو. موږ هم شکریه ادا کوو چې په دستو کې یو 4-5 ټیکټر و کار شونه و هغې خاوره راوړه او پرېږده او بیا د اکبر علي موږ شکریه ادا کوو چې هغه پکې روړه واچول. خو افسوس دا دی چې د دې تاڼې نه پولیس راویستو څه پیدا. دا خو یو قومي کار و. دا که اسد خان و کپلو خو دا خو د قوم سره یو ښه وکړو. سر له به دغه خلک راځي اوټونو ته به غواړي نو د خپل اوټونو لپاره خو دا لویه پیدا هغوی ګوري که خو نه د پولیسو د چوکۍ نه پولیس راویسته د لومخړ نه و ټلیفونونه کولو چې یاره په دې کې به جړپ راسي او پلاټې دا وروره ټول دغه دی دا که اکبر علي کړی دی او که اسد خان هم و که اکبر علي و که مونږ د هغه شکریه ادا کړو. خو نه طریقه دا نه تاسو مونږ له راغلي وې چې یاره مونږ دا روړه اچو د دې به څنګه چا مونږ درته چایله شابه مونږ به هم در سره ووایچوو. خو دوی ته دغه نه غلطه پیدا واخیسته. هغه غلطه پیدا دغه انجام دی چې اوس دغه او بل د وړو چې کوم دی دا خو مونږ بار بار سوال کوو چې په د لومخوړ په ایریا باندې نن سبا غټ اتیان دي جوړ کودرو جاړې اتیانو 1 او 2 او 3 4 دا ټول په دې کې شامل. نو مهرباني دی وکړئ دا اوس په 80 کې که 90 راځي دا چې ولا ډبل کې نو ډېر راغلي حالات په دې خبره. زه د قرآن یو آیات منشن کوم چې هر یو سړي په نوټس کې دی چې خیر الناس من ینفع الناس او د حدیثو مفهوم دا دی چې لکه جومات خیر دی که منهدم شي خو چې لاره آباد شي. دا لارې یو داسې څه دی چې د دې نه هر که په دې لاره باندې څوک ځي که د چا پې کور دی د چا پې نه دی جومات یو د سپیسیفیک ایریا دپاره د یو کلي کور دپاره خو دا لاره داسې چیز دی چې دا یو پبلک وی ده نو په دې باندې د هر سړي ګذر بسر کېږي. نو زیمه چې د دې نه یو خو دا چې پولیټیکل ایشو په دې نه جوړو. دویمه خبره دا ده چې په دې باندې موږ د الله تعالی شکر وباسو چې موږ په دې کلي کور کې داسې مشران راکړي دي چې هغوی داسې پازیټیو سټیپس اخلي او هغوی راځي او دلته مطلب پریکټیکلي په دې کار کې انوالو کېږي. زه به اول دا نوم د اسد خان منشن کوم هغوی ورالو هغوی پکې د خپلې حصې کاوه. د هغې نه پس اکبر علي صاحب راغی هغه هم پکې کردار ادا نو دلته به زه صرف دا ووایم چې دا او که دغه په موږ له بیکګراوند ته لاړ شو نو د هغې نه مخکې MP جمشید خان من چې دی نو هغه هم په دې کې خپل یو کردار ادا کړی دی. زه د اتیانو د بازار نوی تنظیم چې کوم دی د هغې جنرال سیکرټري یم او سیاسي تعلق هم چونکې حکومتي پارټۍ سره دی PTI سره د PTI چې کوم پلیټفارم دی د هغې زه دلته په بازار کې هغه شان دغه نه کوم که یو پوینټ داسې راشي زما په مشرانو تنقیدي زه به باقاعده کوم ځکه په پارټۍ کې زه د چا خورم څکم نه د چا محتاج یم. نو څونه د ټول نه د وړو د هغه نه مخکې د احتجاج چې کوم دی زه په هغې خبر وکړم چېرې احتجاج راوتی د ټولو نه په ملک کې ډېر احتجاجونه مونږ کړي PTI. نو مونږ د بغیر د پنجاب د یو ځای نیم نه اسلام آباد کې چې په هغې کې مونږ ته یو رزسټنس راغلی و باقي مونږ ته چا داسې تکلیف نه یې راکړی چې په مونږ یې بیارې شوي یا په مونږ داسې د مونږ د کوم مشران یې په کار دی چې هغې دې افسرانو ته ووایي چې یاره په څه ریزن تاسو په دې باندې FIR کړی. راځي د وړو خبرو ده چې کم از کم دا 120-130 کروړې راتلې دلته
نو موږ به بیا دلته یو سټرکچر جوړ کړی چې موږ به یو ویلیج کونسل له یو ورځ ډوډۍ ورکوو، بل ویلیج کونسل له بله ورځ ورکوو او بل له بله ورځ ورکوو. زه سجاد احمد سابقا ناظم حتیان 1 تاسو ته مخاطب یم. ایشو چې کوم موجوده وخت کې دي نو هغه د وړو د چینو او د دغه روډ او موجوده بایار باره کې په دې درېو خبرو باندې زه تفصیلا خبره کول غواړم. لومړۍ مسله دا ده چې زموږ په هاتیانو کې کم یوټیلیټي سټور دی، نو هغې ته چې کم چیني راځي نو یو خو هغه چیني چې دوی کم رالیږي نو افسرانو ته زما دا درخواست دی چې لاول خو تاسو دا معلومات وکړئ چې موږ څونه بیګز راولېږل او د عوامو ته ورسېدل یا ونه رسېدل. او په دغه چینو کې دننه بل یو اهم پوینټ دا دی چې ټیک ته دوی خو په لیست کې لیکلي چې په 350 روپۍ باندې یو 5 کیلو چینی موږ ورکوو، خو د دې 350 روپو سره د 60-70 روپو دوی د ماچسو ډبي او د صابون ورکوي. چینی په هفته کې 5 کیلو په کور کې یو پیره لګي، او ماچس چې کم دی نو هغه چې 2 ډبي سړی والي که نه نو هغه پوره میاشت کېږي. نو که چېرته حکومت په دې کې د ماچس او د صابون ورکړی خو صحیح د عوام بیلي که نه یې ورکړی نو زبا د دې ادارې مشرانو دا درخواست دی چې تاسو د دې کم سټور کې چې کم سړي کېنولي د دوی نه معلومات وکړئ چې تاسو ولې عوام تنګوئ او 50-50 روپۍ پسې ایکسټرا دا نور څیزونه پرې ولې خرڅوئ. دویم پوینټ په پوټ کې چې کم دی د وړو دی. موجوده وخت کې په هاتیانو کې 26-27 هزار آبادي چې د آؤٹ ایریا ورسره ولې نو دا 40-42 هزار آبادۍ ته رسي. او ډېره د افسوس خبره ده چې پوره هاتیانو له 80 تروړې وړه راځي، او چې بل طرف ته ورته یو سوچ وکړي دا تروړه چې کم دیاړي مار ته میلاویږي نو د هغه 800 روپۍ دیاړي ده. نو چې په 11 بجې تروړه راشي او دی ورته 2 غنټې ودرېږي نو هغه 800 چې ورته پلس کې نو حکومت چې کوم 860 روپۍ باندې تروړه ورکوي نو دا دته په 1400 روپۍ میلاو شوه. کوټه د 80 په ځای زما د سوچ مطابق کم از کم 300 تروړې پکار. دریم نمبر پوینټ چې کوم دی د 25 تاریخ په دې میډیم چلیږي او په دې د خلکو د هر سړي په خوله باندې دا یو اواز دی چې پایار شوی او ولې شوی او پچا شوی. 9:30 بجه د هاتیانو په بازار کې وابې بجلي بنده کړې ده. په 9:15 بجې موږ بازار ته راوتي په وجه د دې راووتو چې زموږ په جومات کې اوبه نه، زموږ په کور کې اوبه نه، ماشومان د ګرمۍ نه چغې شروع کړلې. 8 غنټې لوډ شیډینګ دا په کوم ځای کې دی چې موږ پر امن احتجاج شروع کړو. LLB خو موږ هم کړی ته چې دا کمې دفعې لګولي 341 141 140 او 283 په دې څلور واڼو دپو کې یو غلط موږ یو دفعې دا چې کمې لګولي په دې کې یو ته موږ باور نه موږ داسې کار نه دی کړی چې دی په موږ دا دپه ولګوي. چونکې دا د هر چا په ایما چې وشو هغه کسانو ته زما د طرف نه یو درخواست دی چې وروره ته خو نن پرون راووتې سیاست ته لاول د سیاست چلې زده که چې سیاست دی څه شی چې ته خلکو ته ټلیفونونه کوې چې پایار پې وکړه ته به سبا دې عوامو ته نه ودرېږې په کم سوچ به ته سبا راځې او دې حلقې نه به ته الیکشن ته ودرېږې. دا واړه واړه ماشومان دي پرېش راووتل کوي به یو نه لسې پایارې وکړي که زموږ په حلقه کې داسې ظلم کېږي نو دا خو 283 ده. زه غواړم چې 16 MPO دې پکې ولګئ ژوند یا دلته تېرول او یا په جیل کې تېرول. خو زه اوس هم یو پیره بیا اقرار کوم چې کمې 4 دفعې په موږ لګېدلي دي. په دغه کې د یوې دفعې کار موږ داسې نه دی کړی چې موږ قانون خلاف ورزي کړې. یا نو د بازار د پیپل پارټۍ د مشر اسد خان شکریه ادا کوم او راغی او له 70,000 روپۍ اسد خان ولګولې نو خلکو یې ورته خیال د خپل ورور اکبر علي خان هم شکریه ادا کوم چې الله دې له توفیق درکړي. زه غواړم چې د جاړو نه راشروع شي د جوړه پورې دا ټول ډوډونه پاخه کړي. نننۍ ایجنډا د هاتیانو په یونین کونسل کې د ټولو نه مخکې به د وړو په مسله باندې موږ خبر وکړو چونکې دلته مخکې هم د وړو مسایل راغلي دي او هغه د دې بازار د نمایندګانو زمونږ د دې ملګرو په وساطت سره مسلې حل شوي دي چونکې د هاتیانو د یونین کونسل آبادي
د ټولو نه سیوا ده او زه به ورته تاریخي یونین کونسل ځکه ویم چې که په دې حلقه کې سیاسي نمایندګي راغلې ده نو د اتیانو د یونین کونسل نه راغلې ده. مونږ خپل واکدارانو ته سوال کوو، مینت کوو چې دلته زه په خپله پرون خبر شوم چې د اتیانو په بازار کې مړه راځي، خو هغه په داسې مقدار کې راځي چې زمونږ دلته یو چمیار سار راسي 3-4 پیرې ورغلې د خپلې مزدورۍ نه په قطار کې ودرېدو، هغه ته وړه میلاو نه شو. دا د افسوس مقام دی. زمونږ په دې محفل کې ناست ملګرو ته خو به وس پې کېږي، هغوی به یې اخیستی شي په ګران ریټ هم، خو چونکې دلته زمونږ سره د بازار جنرال سیکرټري صاحب د حکومتي پارټۍ دی، پکار ده چې جنرال سیکرټري صاحب د خپل وفاقي وزیر سره میټینګ وکړي او د دې بازار د وړو مسله دی حل کړي. او بله مسله دلته چې فایار، نو په ایفایار زه ځکه خبره نه کومه چې دا یو فیره نه ده. د ایفایار سره مونږ عادت خلک یو، که د اتیانو په یونین کونسل په خلکو باندې سخته راځي او دلته مونږ ته مشکلات جوړیږي نو مونږ به دې روډ ته بیا هم راوځو او بیا دې دا خلک په مونږ باندې ایفایار کوي. مونږ ته د هغه ایفایار دونه پورې علم هم راغلی دی چې کومو خلکو پکې ګوتې والي دي او کومو خلکو په هغې کې د ایفایار کم سټیج ته ورسو، دلته ایفایار په مونږ باندې کېدل یا زما په دې ملګرو په فرمان او په سجاد او په عظیم دي په دوی باندې ایفایار کېدل، دا اولنۍ خبره نه ده. تاسو کتلي چې په دې بازار کې کله هم داسې موقع راغلې ده نو مونږ دې ته نه دي کتلي چې آیا زمونږ دا کم مرګۍ راوتي دا له کومې پارټۍ دي، خو مونږ د اتیانو نمایندګي کړې ده او د اتیانو د خلکو دپاره راوتي وو. د بازار د تنظیم هم شکریا ادا کومه چې دوی په ایفایار خبره وکړه، خو ګیله مې ته دا ده چې تاسو به د ایفایار دپاره څنګه چې مونږ راوتي وو د دې اتیانو د دې خلکو دپاره دا روډ هم بند کړی او د دې تنظیم خلک هم تلي وو او دغه شان به احتجاج کړی او د دې MNA د دې MPA او د ټولو ته به یې دا مطالبه کړې وه چې په کوم قانون باندې زمونږ په اتیانو کې د لوډ شیډینګ چې زمونږ سره کومه واده شوې وه د MPA صاحب ملګري هم راسره تلي وو، د MNA صاحب ملګري هم راسره تلي وو او هغوی واورېدل چې د اتیانو په یونین کونسل کې 2 غنټې به مونږ لوډ شیډینګ راولو. په دغه ورځ باندې رباني صاحب د وابډې ریکارډ راغستی دی چې څونه لوډ شیډینګ شوی دی او په مونږ باندې ایفایار څه شوی دی او بیا د هایکورټ فیصله هم راغلې ده چې په کوم یونین کونسل کې یا په کوم فیډر باندې ریکوري ټول نه سیوا ده د هغې باندې چې لوډ شیډینګ کوي نو د هغې په SDO باندې ایفایار وکړه او د هغې نه پس هم راځي په مونږ باندې ایفایار کوي. نو دا زمونږ د حکومتي واکدارانو دپاره د شرم خبره ده او مونږ د ایفایارو نه یریږو نو. بله د روډ خبره ده، د روډ د ایشو دې ملګرو راچوته کړه په هغه ورځ باندې زه هم راوتی وم دې بازار ته ما هم چې دا روډ ولیدو نو ډېر زیات خفه شوم، خو دې ملګرو یو کوشش وکړو او زمونږ د دې حلقې زمونږ د پارټۍ یو نماینده او ستاسو هم نماینده دی، ستاسو په حق جوړېدو دا نه چې تاسو باندې احسان وکړو. تاسو څو پیرې د هغه والد صاحب و اسمبلۍ ته لېږلی و، تاسو ته دا بایپاس په کومه سخته کې کړی و د ریلوې بایپاس، دا مونږ د شپې کړی و. د ریلوې اجازت دا د سره ورکو نه چې دا بایپاس ته وشي، دا مونږ د شپې کړی و او ورسره دا روډونه هم که چېرې په سیاست وې نو مونږ به دا خبره په دې کړې وې چې اکبر علي ډېر غلط کار کړی دی، ملګرو به هم ویلې وې اکبر علي ښه کار کړی دی او د بازار د خلکو مسایل یې حل کړل. خو اکبر علي په دې خفه کېږه مه، ته د حکومتي پارټۍ سره تعلق ساتي، ستا سره دا ټیم واګې په لاس کې دي او مونږ به بار بار تاله سکونډو، ته به د هغه سکونډ سره راپاسې او دا کار به کوې او په دې کار کېږي ما خاوره واچوله او تا پې باجري واچوله. دې له پریمکس پکار دي، وفاقي منسټري یې دلته. تاسو د دې نه خبره چې د وفاقي منسټر سره کوم اختیار دی، پکار ده چې د اتیانو په یونین کونسل کې په هر کوڅه او په هر ځای کې ټپټایل لګېدلی وی. زموږ چې کوم ایشو وه هغه د اتیاو د علاقې لپاره د وړو خبره وه او ښکاره خبره ستاسو مخې ته ده چې کله د وړو مسله راغلې ده د اتیانو خلکو چې کوم ډېره ګزاره هم کړې ده او ډېره په طریقو اصول باندې اوړه بیا وکړي. اوس چې کله بیا دا مسله راچوته شوه 100 پورې به توړې راتلې هغه 80 ته کوز شوې او داسې خبر شوم چې په لوخوړ کې دا کوټه
3 پوینټ رسېدلې ده 3 پوینټ یې په نوموړ کې نو زه چې کوم دی موږ دې وخت کې سوال کولی شو درخواست کولی شو اسسټنټ کمشنر تخبیه ته مردان کمشنر عبد وزیر صاحب ته دا درخواست کوم فوډ چې کوم مجسټریټ ته هغه ته یاتیانو د علاقه که تاسو په ټیکس لحاظ سره ګورئ د تعلیم په لحاظ سره ګورئ په ټولې صوبه کې چې کوم دی الحمدلله ډېره ښه ده په ډېره ښه پوزیشن ده نو موږ سوال کوو مدد کوو چې دا د اوړو دا کوټه د سیوا کړی شي بله خبره چې کوم دی د دې سړک او د روډ دا خبره وشوه زه په هغه روزم چې کوم دی د تنظیم تاجران اتیار والا پریس کلب والا کسان راوستل او په دې باندې یو ډاکومنټ ورته جوړه کړه او سړک سوچ بس توبه خدای توبه سم د معیار او تعالی دغه بس معیار ورسره پکې پرې والله چې معیار پکې کیږي وته ودې پکې وبو ولري هغه د یو پارټي مشر اسد خان راپاسې دوه هغه شی چې کوم د خپل فند نه جوړ کو بیا په باران وشو هغه ورځ ماته امجد خجیدا خبرو کړ چې قریشي سره کله دا باران وشو په دې وګړي ټیکټر ګرځو او څوره د څه راځي بیا یو څوره د پاز خبر شو پرون خبر شو چې لګل کې مسله راغلی دا زه شاباسي ورکوم دوړو ته چې راپاسې کار کوي موږ ملاتړ یو خو یو بل برخپور راکاږي پکې نه ځکه دا زموږ علاقه ده یو قبر دی یو میدان دی یو جنازګان ده یو جومات دی یو ژوند ده ان شاء الله تعالی زه به چې کوم دی دوړو ته شاباسي ورکوم او دوړو ته به دا خبره وکړم ان شاء الله تعالی به دا تاسو لپاره ډېر لوی دی دا تیارو را بازار په سړک باندې پکې لږ سوچ وکړئ روډ باندې راو موټرسایکل چې دا غځي دا پکې راځم دا کړکړ په کول چراوي د څه وایي کی نو پتا کې پکې لګا نظر ساتي ورپسې چې کوم دی اف آی آر خبره ده چې دا اف آی آر دلته کې په دې علاقې کې کیږي نو یا کم سے کم موږ چې کله پاغ ورځ راوځو موږ په طریقې کار راوځو او پراپر تر چې دل راوځو هغه د سیوا داګه د وخت کې موږ د سی چو صاحب سره او تاړیدار سره رابطه وکړه دا خبره تاسو ټول په روټس کې راولم او سره موږ رابطه وکړه او دا خبره موږ چې سیوا موږ د روزو ته دیو سے پلان کا کله زموږ د دیو صاحب سره خبرې وشي بیا به چې کوم دا پروګرام پاتو د څه وجه دلایي صاحب چې کله موږ راووتو درویش تاړیدار صاحب بل کې ولاړو او منظور خان چې کوم دی هغه مر رسیدلی او ابو چې کوم دی خف کولې یو پرامن مظاهره وکړه او په دا کې کله مریض ګاډه راغلی کابل راغلی تللی او بیا چې کوم دی هغه پروګرام ختم کړ دیو صاحب سره خبرې وشوې او په سبا تاسو سره وګورئ چې موږ لاړو دیو صاحب سره موږ مذاکرات وکړل او د اتیاو د علاقې لپاره یو خپل خبرو وکړه دا غدرې خبرې د پیاده دا خبره زموږ لپاره ماری لري نن لري ماضي ذکر لري چې موږ راکې د پیډ له ګوري دي دا ټول ضمانت کی هغه د پیډ سړي چې ضمانت لیکي خو پیاده ولې کړې پس وجه کړې ادي جواب به موږ غواړو ایشو چې دی پاتیانو کې ایشو ډیر زیات دي بدریو باندې د مرګرو خبرې خپلې وکړلې زم پکې خپل خبره دا کوم چې د وړو باره کې کم خبره ده ګورنمنت د سیډ نه مونږ دوی ته د خپل سیډ نه اپیل کوو ګورنمنت ته چې کم ای سی صاحب دی کم ډیپټي کمشنر صاحب دی دې ټولو ته د خپل سیډ نه درخواست کوو چې کم از کم د اتیانو ایریا ډېره غټه ایریا ده دې ته د خوشا د کلو خلک هم راځي نو دې ته کې په اتیاو تروړو او په سلو تروړو کار نه کېږي نو کم از کم مونږ دا دوی ته خواست کوو چې دا کومه کوټه سیستم دی نو دا د اتیاو نه 200 کې بله مسله زمونږ د روډ مسله ده نو زه به د هغې په باره کې دا ووایم چې د اسد خان هم مونږ شکریا ادا کوو چې د روډ دا مسله د بازار چې کوم چیرمن صاحب د امجد خان او صدرانو وی اسد خان پسې لاړل او هغوی ته دا مسله وړاندې کړه چې دې نه خلکو ته تکلیف ډېر زیات دی اسد خان راغلی خپل ټایم نه ټایم یوستو دلته کې راغلی او دوی ته وویل چې په دې باندې څه کېږي څومره پیسې لګي زما د سیډ نه تاسو ته اجازت دی تاسو پرې وکړئ نو دې بایګانو پې خاوره واچوله او بیا آینده نیکسټ دا و چې د خاکې وینا یې هم کړې وه چې په دې باندې مونږ خاوره واچوله بیا پې دوباره خاکه واچو نو لهذا خاکې ته زمونږ یو ملګری دی اکبر علي هغه خبره لاړو جوړه نه کړه هغه پې رالی باجري پې واچوله مونږ د هغه هم شکریا ادا کوو چې هغه د خپل جیب نه رالی او په دې روډ باندې کار وکړو نو هغه ته زه صرف دا یو خواست کوم چې کم از کم ښه کار دی وکړو ډېر زبردست کار دی وکړو خو لږ تاسو له دا پکار و چې یاره د دې نه مخکې چا په دې لار باندې اعلان وکړو چې د هغه خپل کار کمپلیټ کړي
بیا به زه د هغې نه بعد خپل کار وکړم دا باجري خو په ما هم په خپلو پیسو اچولی شوه خو کم از کم لحاظه هغه په اعلان وکړو نو کم از کم تاسو له لږ په کار و چې په دې باندې هم سوچ کړی وی د هغې نه بعد به هم پرې کار کړی وی باقي زمونږ د ایپایار خبره ده دا ایپایار هغه د چا خبره چې د قوم دپاره غرق شو نو غرق نه وي مونږ راوتي وو د دې خپلو مسایلو دپاره د بجلۍ مسلو دپاره راوتي دې چوک ته راووتو په مونږ ایپایار وشي هېڅ هم نشته نو په دې کې په مونږ 15 ورځې 20 ورځې قید هم تېر شي د دې خلکو دپاره زموږ سرونه هم قربان دا خو یوازې د بجلۍ مسله نه ده تاسو وګورئ الحمدلله چې مونږ لګیا یو په دې اتیانو کې د کرونا به زه تاسو ته وایم چې دا غټه مسله ایشو جوړه شوې په ټوله دنیا کې مونږ الحمدلله اتیانو کې چې کم سوشل ورکر دي او کم د اتیانو مخکیني صدرانو یا هغوی کومه کارکردګي کړې ده نو زه وایم چې انشاءالله دا په ریکارډ سره ده نو مونږ په هر ټایم کې په سخته کې د دې خلکو دپاره دا زمونږ یو طبقه ده په خپله د یو غریبي طبقې سره تعلق ساتم هر ټایم کې د دې خلکو دپاره منډې والي دي بیا به هم وو که پایاري کو د هر څه په مد کې د دې نه مونږ نه یېرېږو زه د اتیانو د کابینې نه چیرمین امجد خبرې کوم زمونږ د ملګرو د چوک کې احتجاج کړو د وابډې خلاف زه اوس هم تاسو ته په چیلنج وایم بیا هم درته وایم چې پاته 9 بجې تاسو راشئ او تاسو په جیوړ روډ باندې موټر یا څه ولیدل نو زه به ستاسو مجرم یم په ما چې څومره یې پایاري کوئ وکړئ که زما د ملګرو کشرانو څه نافرمانی کړي څه د توړ پوړې کړي نو پرچې پې حق شته او که نه جایزه مطالبې کړي نو موږ د دې مزاحمت کوو د اتیانو د یونین د طرفه چې د دوی څه مسلې موږ به ورسره ولاړ یو که د دوی احتجاج وي که د دوی هر قسم مسلې موږ به ورسره ښه کلک ولاړ یو دویم دا لینک روډو په دې ډېر خلک تلل راتلل له چا ورته خیال نه و زموږ د تنظیم دا خبره ښکاره کړله او اسد خان ته موږ رنګ وکړو هغه رالی هغه پې له 70,000 روپۍ ولګولې بیا پکې باران وشو په هغې کې لږې خټې جوړې شوې نو هغه وی چې دا خټې وچې شي بیا به پې موږ بلیډ وکړو او نوره باجري به ولې راوړو خو چونکې دلته خلک شته هغوی د خبرې له غلط رنګ ورکوو جګړې ته جوړولې نو اکبر علي پې باجري واچوله الله دې د هغه عزت وکړي زه اکبر علي ته اوس نور هم سوال کوم چې بلینې مین روډ کړي دي دا ډکې کا دلته جنازګاه د مشران راشي په ځمکو ناست دي او زه راته د دې ځای نه اوس دا اعلان کوم چې په دې له دلته بینچونه راوړه نو زه به ستا نور هم تعریف وکړم او دا حقیقت نه پټېږي اکبر علي ته چې څه کې هغه به ټوله دنیا ویني او که ته د یو کس دو په خوله کارونه کې نو ستا سره نه دا خلک ودرېږي او نه د ملګرتیا کوي دا خلک به تا ته ټول عمر ولاړي خو که ته اجتماعي کارونه کوي زه سابقه ناظم عرب خان تاسو ته مخاطب یم بهی نن چې کومه ایشو ده زمونږ دلته د اتیانو د بازار زمونږ چې کوم په 25 تاریخ دلته راوتي وو کوم احتجاج مونږ ریکارډ کړی و نو په هغه احتجاج په مونږ باندې اف آی آر وشوې په دې کې مونږ 2 کسان دي چې د هغوی د نومونه درته زه ریپیټ کوم یو عرب خان سجاد ناظم عثمان فرمان غنی او اسپندیار او سیب خان په مونږ 2 کسانو باندې اف آی آر وشو اسې دا اف آی آر چې کوم دی دا مونږ لکه په څه وجه مونږ باندې وشو مونږ غریبانانو دا روډونه خو اولنی ځل نه دی چې په پاکستان کې دا بندېږي عمران خان په ریډ زون کې دنیا جلسې وکړې یو اف آی آر په هغه درج نه شو زمونږ قاسم صاحب زه ټارګټ کوم څوک نه جمعیت چې کوم دی زموږ مشر دی خو شیرګړ روډ بند شو چا پې اف آی آر ونه کړو د اتیانو یو معمولي چوک چې کوم دی زه نه بندوم چوک چالو دی زه یو پر امن احتجاج کوم او په ما اف آی آر کېږي ولې څه وجه ده ولې ما خپل حق غوښتو ما ته بجلي ونه وه زه خپل د حق د غوښتلو دپاره چې کوم دی روډ ته راووتم نو زه د عمران خان ته دا ریکویسټ کوم چې دا خو زه خو تا خلکو ته کړې ده چې کله تا ته خپل حق نه میلاویږي نو ته به روډ ته راوځي زه روډ ته راووتم او ستا ادارې په ما باندې اف آی آر وکړو ولې زه زمونږ په چې کومه ده په 17 تاریخ باندې پکې زمونږ تاریخ ته انشاءالله یا به پکې جیل ته لاړ شو هېڅ مسله نه ده خو جیلي دا خو دویمه چې لس اف آی آر په موږ وشي د ایرې والا خلک موږ نه یي اوس د دې نه بل چې کوم موږ احتجاج کوو دا د مهنګایي خلاف به کوو راشه خلک تباه برباد شو ستا په یوټل سټور کې چې کوم دی وړه نشته چینی نشته چې نشته دال نشته ته ما ته دا ووایه زه د کور نه راوځم
دکان ته راشم تا ما ته اوسه پورې وړه برابر نه کړه ستا 2.5 کاله وشو د حکومتو 2.5 کاله په 2.5 کالو کې تا غریب سړي ته وړه برابر نه کړه د ریاست دا ذمہواري ده چې ته به چې کم دی غریب لا چې څه سهولیات دا ټول به ورکړي غریب سړی وړو چینی او دال دا شیزونه خوري مالدار خو فروټ خوري غریب خو فروټ نشي خوړلی ته چې کوم زه به راوځم د پټۍ کورونو کې زما یو دکان دی په 2.5 کالو کې ما ته په سرکاري ریټ د پټۍ کورونو په دکان کې ما ته وړه میلاو نه شو 860 روپۍ نو څه کې زه ورته دړي قضا کوم چې تاله په یونیون کې ودرېږم ته ما بیا ته سلنډر شو یار تا چې کوم د پېټرول یو میچ غیب کړو یو میچ بعد چې کوم د تره پیدا کې ته 44 روپۍ پېټرول بیا एकदम 110 روپۍ دا خو ته ما بیا ته سلنډر شوې چې نشي کولی مه کوله حکومت په دا غریب مه تباه کوه پلیز دې منې ته وایم هم څه ونه کړه ته ما ته دلته وښایې چې ستا دلته کم یو داسې پراجکټ تا غټ ولګو نوم خو ټول پاکستان کې خور دی او د 50-60 لک روپو ته ما یو پراجکټ راوکړو که نه په دې په این 22 کې ما ته یو داسې پراجکټ وښایه چې تا غټ کړی ځه چې په هغې کې 8 کسان نوکر شوي په ما باندې دا اف آی آر زه د خپل اف آی آر سره د دې هم تپوس کوم زه د عوامو په حق کې راوتی یم نه د اف آی آر نه یې لېږم اف آی آر ما یې راوئ قسم په خدای دې غریب عوام دپاره زه به چې کوم دی هر وخت راوځم یو اف آی آر نو دوه نو زه دې په دې جیل کې روشم اخر به چې کوم دی راوځم دې خلکو ته به ښیم نن سبا ته وینې ده خرچې چې کوم دی بلاو دي 600 روپۍ دړي ده حساب وکړو په 85 روپۍ فی کیلو وړه ته حساب وکړه دې کې به غریب څه کوي یار ما ته وښیه تا کوم یو کار داسې وکړو چې تا پسې شم یا تا پاکستان خو زما پاکستان دی زه پسې بالکل درتلم ما به ویلې چېرې د عمران خان حکومت زنده باد ورکران زنده باد د پی ټي آی خو په کم بیسې ووایم یار ما ته هم څه وښایې که نه څه زنده باد وړه زنده باد چې نه میلاویږي چیني زنده باد چې نه میلاویږي بجلي چې زنده باد چې ټکسونه پې لګولي دي بهي ډېره مننه